در حال گذشت از پی روی لوژ می باشند. و احترام او خاص پوځي ډیسپلین سره د ځانګړو عملیاتو استشهادي ټولۍ د لوژ له مخې د تېرېدو په حالت استشهادی توپچی و مترمم‌های سنگین در حال گذشت از پیش روی لوژ می باشند. احترام او خاص پوځي ډیسپلین سره د لیزري عملیاتو استشهادي ټولۍ د لوژ له مخې د تېرېدو په حالت کې اکنون یک گروه مجهز از آنهای استشهادی که از پیش روی لوژ با دیسپلین خاص نظامی عبور کردند همراه با علم شریف امارت اسلامی که به کلمه توحید مزین می باشد از پیش روی لوژ با احترام لوژ می باشند. و احترام او خاص پوځي ډیسپلین سره د ځانګړو عملیاتو استشهادي ټولۍ د لوژ له مخې د تېرېدو په حالت کې استشهادی توپچی و مترمم‌های سنگین در حال گذشت از پیش روی لوژ می باشند. احترام او خاص پوځي ډیسپلین سره د لیزري عملیاتو استشهادي ټولۍ د لوژ له مخې د تېرېدو په حالت کې اکنون یک گروه مجهز از همه آن ټولۍ استشهادی که از پیش روی لوژ با دیسپلین خاص نظامی عبور کردند همراه با علم شریف امارت اسلامی که به کلمه توحید مزین می باشد از پیش روی لوژ با احترام و دیسپلین خاص نظامی عبور می نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترمو د افغانستان مسلمان ولسه ټولو ته د مینې او احترام سلامونه وړاندې کوم.
الله دې وکړي چې خوشاله کامیاب او بریالي اوسئ او ورځ هم په خیر تېره سوي. ورونو زمونږه د نن موضوع چې دا هغه د افغانستان پر رسنۍ باندې ده چې افغانستان کې رسنۍ آزاد او خپلواکي دي او که د یهودو په اشارو چلیږي. موضوع نن دا ده ورونو موږ سره برخه واخلئ. میلمانه قاري صاحب محمد سعید خوستی، جنرال صاحب ستر جنرال مبین خان او ډاکټر صاحب حاتب مختار، عمر جمال صاحب، ننګیال صاحب، دا د مونږه میلمانه دي او نور ورونه دې ټول برخه واخلئ او دا زمونږ استاد سي دا موضوع او لایق د ښایسته کړئ چې ټول خلکو ته حقیقتونه معلوم سي او ورسیږي او دا لایف شیر کوي چې ټول خلکو ته معلومات ورسیږي. د افغانستان رسنۍ تاسو ولیدل په 18 کالو کې چې په کم ځایونو کې جرمونه کېږي، په کم ځایونو کې په کورونو باندې بمبار کېږي، په ودونو بمبار کېږي، په مدرسو باندې بمبار کېږي، تنکي ځوانان قاریان حافظان د قرآن شهیدان کېږي. نو رسنۍ ټولې تحریفات کوي او د هغوی حقیقتونه نه نشر کوي. نو موږ نن موضوع باندې ټول خلک په خبر چې آیا رسنۍ حقیقت وایي او که نه وایي. نو ورونو موضوع باندې ټول څوک چې خبرې کوي موضوع باندې خبرې وکړي چې آیا رسنۍ د افغانستان حقیقتا هم په هغه کم ځای کې چې بمبارونه وسول په ودونو باندې، په مدرسو باندې او په هغه جنازو باندې چې بمبارونه وسول او واړه تنکي ځوانان شهیدان کړل، آیا د هغو غږ چا اوچت که او که نه؟ او کم جرمونه چې امریکایانو وکړل هغه د هغې موافقت مطابق کم موافقت چې ورسره د افغانستان د خاین او غدار حکومت لیکلی و چې امریکایان په افغانستان کې څومره جنایتونه کوي هغوی سره به حساب نه کیږي. او د دې خبرې ثبوت دا ده چې ما یو ورځ تورن اسماعیل خان نه پوښتنه وکړه چې تاسې په هغه وخت کې څنګه دغه موافقتنامه چې امریکایانو سره کوله چې په افغانستان کې امریکایان څومره ظلمونه کوي او څومره افغانان وژني، د دوی نه به د دې پوښتنه نه کیږي. نو هغه ما ته وویلې چې ما دا پوښتنه عین پوښتنه له ډاکټر صاحب عبدالله نه وکړه. هغه په هغه وخت کې وزیر د خارجه و او هغه امضا سره وکړه. نو بیا وایي هغه ما ته وویلې چې ما په سر باندې کرزی صاحب پاس ولاړ و او ما لاندې امضا کوله. نو ما ورنه دا پوښتنه وکړه، هغه وویل چې امضا یې کا. او تاسې ولیدل چې اشرف غني کله افغانستان ته اول راغی او رئیس جمهور په حیث باندې ځان انتخاب کو او د ریاست جمهوری لوړه یا قسم خوري وکړله، نو په دویم ورځ باندې د امریکایانو سره موافقتنامه لاسلیک کړه چې تاسې امریکایان که موږ په افغانستان کې څومره خلک وژنئ موږ به له تاسې نه پوښتنه نه کوو. نو د دغه رسنیو او هغه کمې موافقتنامې چې دي د تر اوسه پورې د خلکو پټې ساتلې دي، دا میدان ته نه راغورځوي. د دغه موضوع باندې نن ټول باید خبرې وکړي او حقیقتونه ووایي. او قاري صاحب محمد سعید خوستی ته که راغلاست وایم الله دې وکړي چې خوشحاله وي او په دغه موضوع باندې زمونږ نن میلمه ده او خبرې وکړي او ټول خپل معلوماتونه د ورونو سره شریک کړي. قاري صاحب محمد سعید خوستی، خدای دې وکړي چې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمت الله. انجینر صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. الله تعالی مو موفق ولره. موضوع مو ډیره جالبه او خوندوره موضوع ټاکلې ده. انشاءالله په همدې موضوع به د لایف په جریان کې خبرې کوو. دا مهمه موضوع ده، باید په دې وغږیږو. که د کومو ملګرو سوالونه و هم تاسو کوشش وکړئ د هغوی سوالونه راواخلئ، انشاءالله هغه به هم ځواب کړو. په ضمن کې به د موږ تاسې د رسنیو په اړه یو څه هغه معلومات چې ډېر اړین دي هغه به هم شریک کړو انشاءالله. الله دې خوشحاله لره. دا سرباز وروره مهرباني وکړه مایک د خلاص کا او دغه موضوع باندې که څه نظر لرې خو خبرې به د ډېرې په کراره وي او په ادب چوکاټ کې به وي، ځکه دا سربازانو کې لږه مشکل دي چې ډایرکټ بعضې وخت په بل لاین ته اوړي.
الله دې وکړي چې صحیح په منطق وغږیږي. السلام علیکم قاری صاحب ته انجنیر صاحب ته ټولو ګډونوالو ته سلامونه وایم. واقعي خبره ده او کله کله موږ سربازان داسې وو چې تیزې خبرې کېږي ځکه سربازانو سیستم او فکر دغه شی وي سره. څنګه بیا جنرال صاحب ته وګوره جنرال صاحب ما سره نشي وګېدلی ځکه زه خپل یو سرباز یم نو جنرال صاحب خو ما په ډېرو هغه کې په دلایلو کې په ډېرو هغه کې رانیولی دی هغه موږ سره نشي غږېدلی. نو زه به بیا دلیل څه ده؟ خو دلته اوس دغه قاري صاحب دا د په مخکې چې رښتیا خبرې ما اکثره دلایل سره ګډوډ شي. نو ما سره خو ډېر دلایل دي سره د موږ د میډیا ازادي او داسې ازادي ده چې موږ د خپلو تعهداتو د وفادار یو. د موږ حکومت ده که نظامیان دي که د موږ میډیا ده دا ټول د یو دسخط لاندې کار کوي. موږ له اروپایانو سره چې په دې شي باندې دسخط کړی چې موږ به تر هغې پورې ځو تر کومې اندازې پورې چې تاسې راته یو حد ټاکلی ده او داسې چل به نه کوو چې تاسې ناخبره یو موږ هر شی نشر کړو سره. نور دا تاسې هم سترګې لرئ موږ هم سترګې لرو سره دا حقایق خو په خپل ژبه باندې ډېر واضح شی دي. خو بعضې شیان چې موږ نشو نشرولی نو هغه خوا د موږ یې خواته شاته یو هغه لرو یو اندازه لرو یو حد هم ټاکلی له امریکایانو سره هغوی موږ نه پرېږدي او نه موږ ته د دې شي اجازت شته. نو خو په خپل فکر باندې داسې وایم سرباز صاحب کوم سوال لري قاری صاحب محترم شته دا پښتنه دی وکړه په دغه خبرو ته دلیل نه وایي تاسې دلیل او د هغه په فرق نه صحیح کولی مشکل هم دی ځای کې دی دلیل دې ته نه وایي دلیل وایي چې دغه رسنۍ ازادې دي خپلواکې دي که د یهودانو په اختیار کې دي دا رسنۍ دي تاسې نه د موږ رسنۍ چې دي ډېرې ښې ازادې دي د موږ رسنۍ چې څومره ازادې دي دومره ازادي هېڅ رسنۍ نه لري خو د موږ رسنۍ چې دي د ډیموکراسۍ په اصولو کې ازادې دي اورې یعنې د ډیموکراسۍ نه خارج نه دي ازادې نو موږ هغه ازادي څه کوو چې مثال د خبرې که په یو جي کې یو کور رنګېږي یو بمباري په ولس باندې وشي نو هغه خو د موږ حکومت بدنامي جوړېږي چې موږ هغه نشو کولی چې هغه په خپلو مطبوعاتو کې نشر کړو سره اورې د موږ رسنۍ ډېره یو ښایسته ازادي لري دومره ازادي چې د موږ رسنۍ لري بل هېڅوک یې نه لري سره نو څومره کار چې موږ د مطبوعاتو له لارې نه وکړو څومره زه وایم چې له نظامي لارې نه به دغه افغانان حکومت ته د موږ امریکایي دوستانو ته د موږ اروپایي دوستانو ته چا نه یې تابع کړي د نظام د لارې نه به چا دومره خدمت نه یې کړي لکه د موږ رسنۍ چې وکړه د موږ رسنۍ خو بیخي ذهنا دومره کار وکړو چې ذهنونه تیار جوړ کړي دي سره سرباز صاحب حکومت وویلې چې که موږ دا سربازان نه وای په امریکا کې به هم خلکو مشکل کې وو نو اوس تا دغه د امریکا کې اوس خو ډېر سخت مشکل روان دي تاسې څه وکړه امریکا ټوله په ختمېدو ده هلته سخت مظاهرې دي ټرمپ راایثار ده تاسې څه وکړي د هغو مقابل کې تاسې لاړئ او که پاتې یاستئ نه پوه نه شولم په دې شي باندې څنګه یعنې موږ خو په خپل جي باندې ولاړ یو په خپل کومه صلاح چې موږ ته راکړې په خپلو پوستو کې به برقرار یو لا تر اوسه خو موږ د خپل عهد ته ورسره وفادار یو موږ خو لا تر اوسه خپل هغه نه یو څټ سوي د امریکا مسلې خو د هغوی داخلي مسلې دي اما دلته چې موږ ته کومه تنخوا راځي موږ ته کومه سلا راځي دا ټوله موږ په خپل ځای دا خو ټول موږ په خپل ځای استعمالوو تر اوسه پورې خو موږ داسې کار نه ده کړی سرباز وروره ځینې وخت حقایق وایي خو کله کله بیا د حقایقو نه لږ خوا دخوا منډه ووهې الله دې وکوي چې ټول حقایق ووایي او ټولو حقایقو ته تسلیم شي نو دا واقعیت دی چې په تېرو 19 کلونو کې امریکایي نظامیانو د موږ ولس ته دومره تلفات نه دي اړولي لکه د فکري جګړه مارانو چې د موږ ولس څومره ضرر رسولی ده د موږ ولس چې څومره د بربادۍ سره مخ کړی ده موږ امریکایانو ووژلو د موږ کورونه یې ړنګ کړل د موږ جوماتونه مدرسې یې ړنګې کړې د موږ هېواد یې برباد کړو کنډوالی کړو دا هر څه جوړېدلی شي کور جوړېدلی شي سړک جوړېدلی شي کنډواله جوړېدلی شي
همداسې کوم انسانان چې ووژل شوي دي هغه خو لاړل ووژل شول، هغه خو شهیدان بلل کېږي. د هغې نه وروسته چې کوم نسل د دوی پاتې ده هغه هم په یو سالمه فکري او فکر روزل کېدلی شي. ولې لوی ضرر چې موږ ته رسولی ده هغه د فکري جګړې مارانو راته رسولی ده. دغې خلکو د موږ د ولس ذهنیتونه د موږ ولس داسې بربادي ورسوله چې دا بربادي ډېره لویه زمانه غواړي، پیړۍ وخت غواړي چې دا بیا اعماروي. د دې کنډواله شویو فکرونو تعمیرول ډېر زیات وخت غواړي، ډېر زیات کار غواړي، ډېر زیار غواړي. د موږ تاسې ولس کې د نوي نسل ذهنیتونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی اصلا د غلامۍ او د ازادۍ حقیقي مفهوم پیژني نه. هغوی دلته سرو انګریزانو ته چې وسله ټوپک ورسره ده، د سړک په سړک روان ده، حتی د موږ د افغانانو موټرو ته اجازه نه ورکوي چې د هغې نه مخته تیر شي. دغه حالت د موږ افغانانو نوی نسل نه ځوروي. هغوی دا فکر نه کوي چې دا دلته راغلي دي ولې راغلي دي. هغوی وایي چې دا د موږ دپاره د وطن جوړولو ته راغلي دي، دا موږ ته هیواد جوړوي، خاوره جوړوي. راته په ټوله دنیا کې دا امریکایان پراته دي، په افغانستان کې دیم پراته وي، څه خبره ده، په سعودي کې پراته دي، حتی دوی وایي چې مکه مکرمې سره نږدې پراته دي، په اسلامي هیوادونو کې پراته دي. هېڅ خبره نه ده، دلته دیم پراته وي، دا هیواد به جوړ شي، د دې سړکونه به پاخه شي، کلینیکونه به وي، روغتونونه به وي، مکتبونه به وي، دا شیان به وي. دا بربادي چې د موږ د ولس د نوي نسل ذهنیتونو ته ورسېده، دا بربادۍ تعمیر ډېر لوی وخت غواړي، ډېره زمانه غواړي، او د دې بربادۍ د اعمار دپاره ډېر قوي مسلکي او پوهه دعوتګرانو ته اړتیا ده. د موږ تاسې کنډوالې، د موږ تاسې هیواد چې کنډواله شوی دی، دا کنډواله هیواد دا په انجینرانو جوړېدلی شي. ولې هغه انجینر چې د هیواد کنډوالې جوړوي هغه بیا فکرونه نشي جوړولی. د فکرونو جوړولو دپاره بیا مسلکي پوهه حوصلهمند زیرک بادرکه دعوتګران پکار دي چې هغه د دې هیواد د نوي نسل ذهنیتونه ورغوي. او یو بله مهمه نکته سرباز مو ورور مو فکر کوم د لاسه وتلی هم ده، که را سره ده نه پوهېږم. زه در سره ها نو سرباز وروره بله مهمه نکته دا ده چې په فکري جګړه کې د دشمن سره سوله نشي کېدلی. په نظامي جګړه کې د دشمن سره سوله معاهده او متارکه کېدلی شي. کله چې نظامي جګړه روانه وي ته د خپل دشمن سره سوله کولی شي، د خپل دشمن سره معاهده کولی شي، د خپل دشمن سره اوربند کولی شي. ولی په فکری جګړه کې دا شی نه کیږي. فکری جګړه سوله نه مني، فکری جګړه اوربند نه مني، فکری جګړه معاهده متارکه او محادنه نه مني. په فکری جګړه کې چې ترڅو پورې یو لوری په بشپړ ډول مات نشي، ماتې ونه خوري، تر هغې پورې دا جنګ نه ختمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام تاریخ که تاسې وګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مکې مشرکین راجمع شول. هغوی ورته وویل چې ابو طالب ته راغللو. ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تره و. ابو طالب ته یې وویل چې تا د خپل وراره سره ته خبره وکوه، دا ستا وراره ته به موږ دنیا پیسې غواړي، مال غواړي، مال به ورکو. په مکه مکرمه د موږ قریشو کې چې کوم شریف خاندان وي هغه ټوله جینکۍ به موږ جمع کړو. که چېرته دی واده غواړي، جینۍ غواړي، چې کومه جینۍ د ده خوښوي، ښایسته جینۍ وي، هغه جینۍ به درته وکړو. هر شی چې دی غواړي موږ به یې دته ورکړو، خو دا د موږ په خدایانو پسې د بد رد نه وایي. حتی دوی دا هم وویل چې موږ به د تا په خدای پسې څه نه وایو، ته د موږ په خدایانو پسې څه مه وایه. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن کې الله تعالی څه فرمایي؟ ودوا لو تدهنوا فیدهنون. دوی دا غواړي چې که تم لږه مداهنه وکړي دوی به مداهنه وکوي، تم یو څه نرم شه ګزاره وکوه دوی به ګزاره وکوي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله امر دا و
چې فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته امر دا و چې د خلکو اطاعت بنه کوي، د دوی خبره بنه مني، ځکه دغه وخت کې فکری جګړه روانه و، دغه وخت کې د فکر جنگ روانو. په فکری جګړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مداهنه جایز نه و. فکری جګړه کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته گزاره کول جایز نه و. په نظامی جګړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم گزاره کړې ده. د حدیبیه صلح د مکتاسب وړاندې پرته ده. د حدیبیه په صلح کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نظامی جګړه کې داسې شروط ومنل چې حتی کچېرته د دوی له لورې د موږ یو مسلمان چې دوی بندي کړی وي د دوی له لورې موږ ته راوتښتي، موږ به هغه هم دوی ته سپارو، خو که د موږ له لورې دوی ته څوک وروتښتېدو نو هغه به دوی موږ ته نه سپاري. دا ډېر سخت شرط و. په نظامی جګړه کې تر دې پورې مداهنه شوې ده، تر دې پورې مصالحه او متارکه او معاهده شوې ده. ولې په فکری جګړه کې نه ده شوې. په فکری جګړه کې بیا کلک دریځ غوره شوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د ابو طالب راغی د کفارو د قریشو دغه پیغام راوړو، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اترا والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما فعلت حتى اهلك دونه او ان يظهره الله او كما قال صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې اترا الله مې د قسم مې چې ته دوی دا شمس د ما په خلاص کې کېږدي، سپوږمۍ زما په کیڼ لاس کې کېږدي، على ان اترك هذا الامر چې دا کار زه پرېږدم، په دې کار کې زه سستي وکوم یا پرېږدم، ما فعلتو دا کار زه نه کوم تر څو پورې چې زه یا مړ شوی نه وم او یاد الله تعالی دا کار غالب کړی نه وي. نو فکری جګړه تر هغه وخته پورې کېږي تر څو پورې چې موږ ته غلبه حاصله نه وي. موږ به په دې هیواد کې د فکری جګړې د جګړه مارانو په خلاف په فکری جګړه تر هغه وخته پورې بوخت وو تر څو پورې چې دوی په بشپړ ډول ماتې وخوري. دا د لویدیځ په پانتونونو کې روزل شوي جګړه ماران، دا د فولبرایټان د فولبرایټ د پروګرام لاندې روزل شوي دغه جګړه ماران په کابل کې په امریکایي صحیح پانتون کې روزل شوي دغه خلک چې د افغانیت څخه پردي دي، د اسلامیت څخه پردي دي، د خپل کلتور څخه پردي دي، د خپل عنعناتو څخه پردي دي، د خپل اتلان نه پیژني، خپل اتلان کنزي، اسلام پسې بدرد وایي، د اسلام توهین کوي، د اسلام سپکاوی کوي، د اسلامي شاعر سپکاوی کوي، د اسلامي مقدسات سپکاوی کوي. دغه خلک د دې خلکو سره د موږ جوړجاړی نه کیږي، د فکری جګړې جوړجاړی نه کیږي. په فکری جګړه کې به موږ فتح او بری حاصلو او په بشپړ ډول به دوی ماتې خوري. همدا دلیل ده په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو نه زیات خدمت چې امریکایانو اشغالګرو ته کړی ده هغه رسنیو کړی ده. رسنیو ډېر زیات خدمت وکولو امریکایانو ته، د امریکایانو ملګرو ته. او په تیرو 19 کلونو کې امریکایانو او د امریکایانو ملګرو تر ټولو زیاته سرمایه ګزاري په رسنیو کړې ده، په رسنیو زیات مصرف کړی ده. د ارګ د رسنیو دفتر چې ده هغه ټولو رسنیو ته میاشتنی خپل معاش ورکوي، خپل اجوره ورکوي، امریکایي سفارت خپل اجوره ورکوي. تاسو ته به یاد وي انجینر صاحب، تاسو ته به هم یاد وي چې په د موږ په ټولو ولایتونو کې د اف ام راډیوګانې بیخي زیاتې وي. اف ام راډیوګانې به امریکایانو د بیسونو نه، د امریکایانو د کمپونو نه به نشرات کول. په خوست ولایت کې میڅون، په هر ولایت کې چیرته چې امریکایانو بیس به امریکایانو به د خپل بیس د کمپاین نه به هلته به راډیو فعاله کړې وه او دې راډیو به ټوله ورځ یا فحاشي خپروله او یا به د طالب په خلاف تبلیغات کول. نو دا د طالب په خلاف د تبلیغاتو برخه کې راواخلی ټوله ورځ به همدا لګیا وو. دروغو خبرونه به وو، جعلي خبرونه به وو، جعلي ویډیوګانې به وي، جعلي عکسونه به وو، جعلي مرکې به وي، ټوله ورځ به په دې تېره شوه. او بیا به امریکایان د موږ کلي ته به چې امریکایان راغله د امریکایانو سره په کارتونونو کې یو قسم راډیوګانې وي، غټې غټې راډیوګانې به وي، هغه د چارج هم ول او انډل هم لرلو، په انډل به هغه ورکول کېدو. هغه راډیوګانې به دوی سره په کارتونونو کې ورسره امریکایانو به تقسیمولې. په هغه وخت کې موږ نه پوهېدو چې دا خلک راډیوګانې ولې تقسیموي.
موږ ته به ځینو ملګرو ویل، ځینو علماو به راته ویل چې دغه راډیوګانې چې دوی تقسیموي دا د دې دپاره تقسیموي چې دلته دوی فکري جنګ روان کړی ده. ولې په دې خلکو ډوډۍ نه تقسیمیږي؟ ولې په دې خلکو نور د ژوند او د اړتیا وړ توکي نه تقسیمیږي؟ ولې په دوی راډیو تقسیمیږي؟ ځکه د دوی هدف دا ده چې ولس ګمراه شي، د ولس فکر اشغال شي، د ولس ذهنیت واخیستل شي. او تاسې د دغې رسنیو د ګمراهۍ او د فحش برخه هم وګورئ. تاسې په تیر رمضان کې لیدلی وي که نه چې دا خلک په رمضان کې هم قرار نه شولو، په رمضان کې هم دوی الله ته تسلیم نه شولو. په دې مبارکه روژه کې دوی څه کولو او څومره فحش کولو او څومره فحاشي دوی خپروله. او بیا په خوست ولایت کې راډیوګانې دي، په راډیوګانو کې یو څو بیادبي ډېره معاف، یو څو کونیان پکې ناست وي بیادبي ډېره معاف وي. هغوی ته بیا هغوی پروګرامونه لیو، پروګرام یې د جنکۍ ټلیفونونه ویته کي، جنکۍ هغه ویته کي. نو دا بیا ویته یې چې ګرانې خورکۍ څه دې راوړي دي د اختر خپرونې ته، د اختر په مناسبت خپرونه وي. کله ویته یې چې ګرانې خورکۍ غږ مو ډېر زیات ښکلی او مینه ناک دی. بیا کله ویته یې چې ګرانې خورکۍ څه ډول کالي دې اغوستي دي. بیا ویته یې چې ګرانې خورکۍ مینه مو کړې، بریالی او که ناکامې شوي یې. بیا ویته یې چې ګرانې خورکۍ خاطره را سره شریکه که، خو مینه یې اورو. ګرانې خورکۍ یو غزل مو اورېدونکو ته ووایه. ګرانې خورکۍ څه ډول رنګ دې خوښ دی او ولې؟ هغې طرفه بیا جلکۍ څه ویته یې؟ جلکۍ ویته یې چې ورور جانه د مور سره په اشپزخانه کې مرسته کوم. اوف نن زیاته ستړې شوم، ولا د لاجورد یو سیټ مې اغوستی دی او زیات میلمانه راغلي دي، سور رنګ مې خوښېږي ځکه سور د مینې رنګ دی. داسې نوره ډېر یو بیت هم ورته ډالی کي. دغه شیان د موږ تاسې د کلتور سره څومره په ټکر کې دي، د اسلام سره څومره په ټکر کې دي. او د دغه بیادبي معاف دا راډیوګانو کې چې ناست دي د یو څو کونیانو نه که چېرته دا پوښتنه وکوئ چې آیا دغه حالت ته په خپله خور غواړې؟ ته په دې راځه چې ستا خور په دې راډیو کې یو چا ته ټلیفون وکوي او داسې خبرې ورسره وکوي، هغه تا ته کنزل کوي، هغه داسې تا ته بد رد وایي چې نه زه نه یم راځه. نو دې خلکو نه پوښتنه پکار ده چې ته په خپله خور او په خپله مور او په خپله ښځه په دې حالت نه یې راځه، نو ولې د افغانې پښتنې دپاره دا حالت خوښوي؟ دا د موږ تاسې خلکو نه که چېرته دغه خلک چې ځان ته کلک پښتانه وایي، دې نه که ته پوښتنه وکړې چې ته یوه پښتنه پیغله یوه افغانه پیغله ګډوې او ته ورته ناست یې، هغه تا ته ډانس کوي او ډېر خلک ناست دي، تلویزیوني شو ده، خلک ناست دي، ډېر خلک راغوښتل شوي دي. یوه پښتنه ده، هغه هم د یو چا خور ده، د یو چا لور ده، د پیسو دپاره دا کار کوي. تاسې څومره ډمان چې وګورئ، دغه ډانسران چې وګورئ، هغه د پیسو د لالچ دپاره دا کار کوي. دا خو کوم د ثواب کار نه ده، نه کوم کلتوري کار ده، نه کوم د عزت کار ده، خو دا خو سپک کار ده، خو د پیسو په خاطر یې کوي. که چېرته دغه پردی لوڼې او پردی خویندې چې ګډوي، د دې خلکو نه که تاسې پوښتنه وکوئ چې ته په خپله خور رضا یې چې د دې خلکو په مخ کې وګډېږي او ډانس وکړي؟ ته په خپله خور او لور رضا یې چې د دې پردیو سړیو په منځ کې په دې ډول راڅرګنده شي او دا ډول اکټونه وکوي؟ دی به تا ته ووایي چې نه زه قطعا په دې نه یم رضا، بلکې تا ته کنځل هم کوي، سپکې سپورې هم درته وایي. ولې دا خلک د پردي عزت لیلامولو ته ناست دي؟ دغه د ښځو حقوق دي، دغه شی په دې شي دوی ټینګار کوي. دوی ښځه د خپلو شهوتونو، د خواهشاتو، د خپلو غرایزو د سړولو یوه آله بولي، د خپل نفس د خواهشاتو د پوره کولو یو سامان یې بولي چې دې سره دوی خپل نفساني خواهشات پوره کړي. نور د هغې هېڅ حق ته دوی قایله نه دي، هېڅ ارزښت ته یې قایله نه دي. په ښځه جنسي تیری، په ښځه تجاوز، د ښځې سره بدلمني کول، په ښځه تعرض کول. تاسې وینئ په د کابل ادارې اړوند په دې پانتونونو کې د حالت تاسې وګورئ، د ننګرهار پانتون، کابل کې پانتونونه، په نورو ولایتونو کې پانتونونه، د دې حالت خو دا خو د چا نه پټ نه دی. تاسې د هغې حالت وګورئ چې هلته څه کېږي. همدا دلیل چې موږ وایو چې ښځه د تعلیم حق لري، خو په یو محفوظ چاپیریال کې، په داسې چاپیریال کې نه چې د سکشویانو، امریکایي مزدورانو او امریکایي اشغالګرو موږ ته برابر کړی ده. داسې چاپیریال کې نه.
په هغه چاپیریال کې چې هغه اسلام د شریعت دین ټاکلی دی، په هغه چاپیریال کې د ښځه تعلیم وکوي چې د هغې عزت محفوظ وي، د هغې ناموس محفوظ وي، د هغې حیا محفوظه وي. هغه یو څوک د خپلو خواهشاتو دپاره نه استعمالوي، هغه د سامان په توګه نه کارول کیږي. ډاکټر صاحب مونه کله انجینر صاحب کله مونه تبصره اوږده شي، مهرباني وکړئ. الله دې خوشاله را قاری صاحب محترم وي. تا خبرې خو داسې خبرې دي چې ټول موږ ورته انتظار یو 40 غنټې پورې چې موږ دې ونه وینو یا ورته خبرې دې وانه اورو نو بیا ټول ورونه په انتظار وي. الله دې خوشاله را دا ورور ته وخت ورکړو. منیب صاحب ته خو ټول ورونه دا خواهش کوو چې خبرې ډېر کمې او سوالونه وکړي چې ټول ورونو ته وخت ورکړ شي. قاری صاحب محترم موږ سره دا د هغه کله په انټرنیټ کې ستونزه یې کله نورې نو لنډې پوښتنې وکړئ او لنډ سوالونه او پوښتنې څه لرئ قاري صاحب محترم مهرباني وکړو. منیب صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني وکړو. وعلیکم السلام ورحمت الله. د زړه له تاره انجینر صاحب او قاری سعید صاحب تاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. الله دې قاری صاحب دا خبره خو د نمر په رنګه څرګنده ده چې مطلب کمې رسنۍ چې دي هغه که د دنیا په هر ګوټ کې دي هغه ښکاره خبره ده چې مطلب هغه د اسلام خلاف داسې تبلیغات کوي، داسې سریالونه جوړوي چې بالکل مطلب زموږ معاشره ته ډیر زیات ضرر رسوي. خو زما اصل مقصد دا دی چې زه دلته سی لایف ته راغلم، ما قاری صاحب سره یو د موضوع نه جلا پوښتنه ده که انجینر صاحب اجازه راکړي. مهرباني وکړه. قاری صاحب پوښتنه مې دا وله چې د ډاکټر عافیه اول مې غوښتل چې مطلب تا سره په ځانګړې توګه دا پوښتنه وکړم خو بیا ونه شو ستا سره مې اړیکې نه سوې نیولی. د ډاکټر عافیه صدیقې په اړه مې پوښتنه کوله چې مطلب 15,000 قیدان د طالبانو د راخلاص شو او ډاکټر عافیه چې هم د طالبانو په تورن نیول شوې ده، نو ولې طالبان مطلب د ډاکټر عافیه صدیقې لپاره داسې خاص اقدام وانخستلو او په هغې باندې داسې سکوت اختیار کړی دی؟ دا زما سوال دی. محترم وروره، د امریکایانو سره خو د بندیانو په موضوع نه چې امارت خبرې کړې دي یا کوم توافق شوی د هغه بندیانو هغه بندیان چې هغه په افغانستان داخل کې بندیان دي، هغه بندیان چې هغه د هیواد نه د باندې دي، زموږ افغانان د امریکایانو سره بندیان دي، لکه په ګوانتانامو کې هم ځینې افغانان شته تر اوسه پورې شته، نو هغې په اړه اوسه پورې خبرې نه دي شوي. نو اوس فی الحال دپاره تمرکز هغه په زموږ خپلو داخلي بندیانو ده. موږ په خپله په بګرام او پلچرخي کې داسې بندیان لرو چې هغه تاسې به بله ورځ یو ویډیو لیدلی وي چې یو سپین ږیره ده چې د 160 کلونو په عمر کې ده، د 160 کلونو په عمر کې داسې بندیان هم موږ لرو. د دې نه ورهاخوا داسې بندیان هم موږ لرو چې د مرګ شپې ورځې سبا کوي. تاسې وینئ په دا څو ورځې مخکې هم د فرا ولایت یو بندي و چې هغه په زندان کې په شهادت ورسېدو، هغې نه یوه میاشت مخکې یو بندي په شهادت ورسېدو د مریضۍ د وجې نه. داسې مریضان موږ لرو چې هغه لا علاجه مریضان دي، هلته پراته دي، په بیخي ګرځېدلی نه تللی نه شي. نو هغه د فقې و قاعده ده من ابتلي ببلیتین فلیختر اهونهما، نو موږ دپاره اهونه دا ده چې موږ او د موږ دپاره لازم هم دا ده، اولویت هم د موږ دپاره دا ده چې موږ په هېواد کې دننه خپله د هغه خلکو غم وخورو چې هغه د مرګ ژوند په حالت کې دي، داسې حالت کې چې بلې سخت حالت کې دي. الله دې خوشاله قاری صاحب محترم. ابو مصعب مایک د خلاص کړه وروره. ابو مصعب مایک د خلاص کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني وکړئ. تاسو او جناب قاری صاحب ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ډېره زیاته مننه کوم. هیله مې وه او ارزو مې داسې وه چې کله کله چې قاری صاحب سره وغږېږو پوره شوله انشاءالله چې که ډېر سره مخامخ نه دي نو دغه د لایف د لارې هم سره چې مخامخ شولو دا مې یو سعادت او نیکمرغي ده. مننه کوم. موضوع مو ډېره خوږه راخیستې ده او یقینا په دغه 100 کلونو کې چې
تر ټولو زیات افغانان او مسلمانان متضرره دي همدې رسنیو له لاسه. مونږ بار بار د منبر د لارې همداسې مجالسو کې هغه چې زړه مو پې دردېږي ورونه مو دي افغانان دي همدا ورته وایو چې زموږ لپاره که په دې هېواد کې 100 کاله نور هم جګړه دوام وکړي ولې د دې جبران په کلونو کې کېدلی شي خو ولې دغه ذهني تحریفات او دغه فکري جګړه چې روانه ده د دې بیا سمېدل او د دې اعاده بیا کلونه غواړي او شاید چې تر ډېره حده خو ناممکنه ده که بیا هم کېږي نو دا به ډېر زیات وخت وغواړي. په همدې اساس باندې یقینا که وګورو یو خو د دوی په ضد باندې داسې څه شوي نه دي دوی د اصلاح دپاره داسې کوم کارونه دي شوي تر څو دوی دغه خپل جنایت چې کوم د رسنیو د لارې د بیان د ازادۍ په نوم باندې کوي د مسلمانانو ذهنونه فعالوي دوی ته بد تصور وړاندې کوي حتی د اسلام په شکل کې دوی ته دغسې یو څه او نور هغه شیان خو یې لا پسې پرېږده چې فحشا ترویجوي او نور حتی دغه شین کفر تور کفر به درته راواخلي د اسلام په جامه کې به یې درته ونغاړي او درته به یې عوامو ته وړاندې کړي حالانکې عوام خو په دومره څه باندې نه پوهېږي هغوی ته خو چې ملا په شکل کې پټګۍ وهلی یوه خبره د رسنۍ له لارې وکړي بس هغوی دپاره حجت او دلیل شي هغوی په هر بیا عمل پرېږدي بس په دې باندې عمل کوي نو دغه بیا دا ډېر لوی جنایت دی ډېر لوی ظلم دی کله کله دې خبرو باندې زه دومره ودرېږم چې زه وایم چې د هر څه نه مخکې مبارزه او په وړاندې جنګېدل او مقابله دغې خلکو سره پکار ده ځکه دا هغه څوک دي چې په یوه خبره یو وینا باندې میلیونونه کسان بربادي او هلاکوي ولې که خبره د جنګ د میدان شي هلته په یو ټوپک او یو مرمۍ باندې به یو کس ووژل شي په یو بم باندې به 100 او 100 کسه ووژل شي هغوی به ختم شي خو ولې دا داسې زهر دی دا داسې بم دی دا داسې یو نجسه بیماري ده چې یو ځل ذهن ته ورننوتله بیا نو ټول عمر به دا د باطل فکر دپاره جنګېږي مبارزه به هم کوي او د دې سره به بیا تیار وي نو دا بیا هر څه وایي په همدې اساس باندې زما هیله دا ده چې د دې غم خوړل پکار دي او دې لپاره داسې یو مکملې برنامې په لاره باندې اچول پکار دي تر څو د دومره لوی زهرجن تبلیغاتو مخه ونیول شي که دا په هره معنا وي یا د دې په خلاف باندې مثلا که یوه راډیو یا بل داسې که مثلا د ستاسو لخوا نه فعاله شي تر څو د دې په خلاف باندې هغه څه دوی ته وویل شي چې دغه څه حقیقت لري خو زما فکر باندې دا به دومره ممکنه ځکه نه وي چې په مقابل د 100 او 70 تلویزیونونو کې په سلګونو رسنۍ او راډیو چاپي خپرونو په مقابل کې به دوی تبلیغات په مصعب صاحب خبره درې رالنډه کړه چې تورونه ډېر انتظار دی سخت پکار دی راته ابو مصعب صاحب مننه کوم چې ما خو خبره ځکه نه لنډه چې ما بدل ته پرېږدي یو څه ساعت لپاره نو زما په پوښتنه که د پوښتنې په شکل یې رالنډه کړم دومره به ووایم چې د دې په مقابل کې څه شوي دي او څه پر لاره دي او د دغې زهرجنو تبلیغاتو مخه ستاسو تر کومه حده نیولې پوښتنه به یې په دې شکل وي ولې په سټوډیو کې مې یو څه حتی پرېږدي په دواړو سترګو موږ سره اوسه خوشحاله اوسئ خبر د ډېرې ښکلې وې لطفا موقع راکړئ دغه ورور مهرباني وکړئ مایک د خلاص کړه انجینر صاحب قاری صاحب تاسو ته سلامونه وایم یو خو تاسو نه خواهش کوم چې بل ورځ مې زنګ درته ویلی و بیا هغه ډاکټر صاحب ما په خیال چې بلاک کړی وم نو دا بیا موږ مجبورۍ چې خپل هم لایفونه زیات کړو لایفونه وکړو او ما دا نیت و چې زه به په لایف کې بیا نور مولایان او دا هغه هم راولمه چې مقصد لکه دا هم یو حق دی چې انسان نه باید وانخیستل سي هغه ته هم باید موقع راکړی نو خواهش درنه کوم چې آینده لپاره موږ بلاک نه کوي لطفا دا ضرور نه ده چې مثلا زه به همیشه یا بل څوک به د تاسو نظر سره هم نظر وي کیدای شي د تاسو سره مخالف نظر ولرو خو هر څوک مرګ لري داسې نه ده چې موږ تورو ته سپین او سپینو ته تور وایو خو حقیقت به وایو سوال لري پښتنه دی وکړه دلته 1000 کسان یا 9000 کسان که یو منټ وغږیږي تاسو دا خبر سوچ کوئ چې موږ یو ته قطع کړی دلته زرګونو کسان کوشش کوي هغه چې ټولو ته وخت ورکوو 1000 منټه کېږي 1000 دقیقې به څوک کښېني تاسو خپل ځان سره وګورئ 1000 دقیقې به څو ساعته مننه کوم چې موقع راکوئ خو قاری صاحب نه یو خواهش لرم صحیح ده انجینر صاحب خیر ده 2 منټه وخت راکئ زم لرې ځای نه تاسو سره په تماس کې یم زه قاری صاحب نه دا خواهش لرم چې
که اعتراضاتو په جای د مشکل په حل وغږیږو دا به ښه وي، ځکه چې 19 کاله دغه جنګ روان ده او اعتراضات کیږي یو په بل باندې. نو اوس دغه نوي نسلونه چې کوم دي، مثلا تاسو یو ذهنیت ورکوي، بیا مونږ یا نور خلک بل ذهنیت ورکوي، نو هغه بیا کنفیوز کیږي. نو په دې شاید نو مونږ وګټو نه تاسو وګټئ. نو حقیقت او د مشکل په حال باید سره وغږیږو، ځکه چې امریکا خو نه غواړي، نه دغه بهرنیان غواړي چې موږ تاسو په ملک کې یو صحیح نظام ولرو، یو قوي اردو ولرو، ځکه چې بیا دوی په موږ باندې څوک یرغل هم نشي کولای، په ایران پاکستان باندې څوک یرغل نشي کولای، ځکه چې ځانونه رسولي دي. نو امریکا نه غواړي چې موږ تاسو دې قوي اوسېږو. نو خبره مې دا کوله، زه صرف لاند نظر ورکوم، لطفا ستی د نکته کېږم. نو ما ویلې چې په د مشکلاتو په حال باید وغږیږو. د طالبانو نظام څړنګ سوی هم لوی لامل چې و د افغانانو همغږي نه وه، افغانان ټول سره موافق نه و، دي او هغو دغه اشغال ته لاره برابره کړله. محترم وروره، ستاسې تمرکز په دې دی چې باید د اعتراضونو نه تیر شو د موضوع په حل وغږیږو. ګورئ د افغانستان قضیه چې دا موږ ته رسنیو پیچلې کړې ده، دا د فکري جګړه مارانو موږ ته پیچلې کړې ده. د افغانستان قضیه دومره پیچلې نه ده او نه دومره بعدونه لري او نه دومره ژوره ده. د افغانستان قضیه ډېره ساده او ډېر اسان حل لري. د افغانستان موږ خو ګورئ په دې هېواد کې چې دا جنګ روان ده، دا خو د پټي جنګ نه ده، دا د ځمکې جنګ نه ده، دا د غره جنگ نه ده، دا د پیسو جنگ نه ده. دا افغانانو چې دا 19 کاله د مقاومت کړی ده، دا د خپلواکۍ او د ازادۍ جنگ ده. دا ملت چې جنګېدلی ده، دا 19 کاله جنگ کړی ده، جګړه کړی ده. شاید ته به یې نه منې، شاید ستا ذهن یې ونه مني، شاید ستا عقیده جوړه نه وي دې ته چې دا د ازادۍ جنگ ده. ولې چا چې جنگ کړی ده هغه د ازادۍ جنگ بولي، چا چې قرباني ورکړې ده هغې د خپلواکۍ او د ازادۍ د اسلام دپاره ورکړې ده. او تر اوسه پورې هم هغه سړی، هغه خلک چې دا مبارزه کوي، تر اوسه پورې هم په دې عقیده کلک ولاړ دي چې زه چې مړ کېږم، شهید کېږم، مقابل لوری چې وژنم هغه مردارېږي، جهنم ته ځي. دا د عقیدې جنګ ده. ګورې دا د پټي جنګ نه ده. د دې جنګ دپاره اسان حل ده، اسان حل دا ده، د دې جنګ دپاره، د دې جګړې د ختمېدو دپاره اسانه لار دا ده چې دلته انګریزان، بهرني فوزونه او د دوی ملاتړي چې په اروپا او امریکا کې پیدا شوي دي، هلته لوی شوي دي، په هغه پانتونونو کې روزل شوي دي، نه افغانان دي، نه د افغانانو په کلتور خبر دي، نه په ژبه خبر دي، نه په عنعناتو خبر دي، نه په دې خاوره کې خپوړې کړي دي، او نه یې اوس فعلا په دې خاوره کې اولادونه شته، نه یې کورنۍ شته دلته، نه یې ښځه او ماشومان دلته اوسېږي. دغه خلک راغلي دي، دا ملت اشغال کړی ده، د ملت په وږو ناست دي. دا خلک دي دا ملت پرېږدي، د ملت د ازادۍ حق دی ومني. ډېر ساده او اسان حل ده. د موږ د خاورې نه د امریکایان انګریزان ووځي او دوی د موږ د خپلواکۍ حق ومني، تسلیم دي چې بس جنګ به ختم شي. دا ساده حل ده. دا موضوع دومره پیچلې نه ده لکه څومره چې د رسنیو د موږ نوي نسل ته پیچلې کړې ده. که چېرته روسان راغلي وو، هم روسانو هم د موږ په خاوره یرغل کړی و. د موضوع او د قضیې ساده حل دا و چې روسان د خاورې نه وتلي وای، کمونیستانو د ځانونه محاکمو ته سپارلي وای. هغه کمونیستان، هغه جنایتکاران چې هغې دا ملت دربدره کړو، د دې ملت په دریو کې 2 برخې د خپلې خاورې نه وشړل، په میلیونونه شهیدان موږ ورکړل، کونډې، یتیمان، زخمیان، دربدرۍ، ورانۍ، دا د کمونیستانو د لاسه وه. د دې موضوع ساده حل دا و چې روسان د وتلي وای، کمونیستانو د ځان د ملت محکمې ته سپارلی وای، هېڅ خبره به نه وه. نه به وروسته دا دربدرۍ پیښې شوي وای، نه به دا جنګونه وای، نه به دا لانجې وای. بیا د روسانو د وتلو نه وروسته بیا هم هغه خلک چې هغه کمونیستانو د روسانو ملګري وو، هغه بیا هم د افغانانو د زورولو نه لاس وانخیستو، بیا هم دوی په همدې جهادي ګوندونو کې ننوتل. همدغه کمونیستان جنایتکاران وو چې د داخلي جنګونو سبب شول. څوک د رباني سره ودرېدل، څوک د مسعود سره ودرېدل، څوک د چا سره ودرېدل، څوک د چا سره، او خپل منځ کې جنګونه شروع شول. د هغه داخلي جنګونو عاملین هم دغه کمونیستان وو. دوی بیا هم زړونه یخ نه شول. هغې نه وروسته بیا چې کله امریکایان د خاورې ته داخل شول،
بیا د امریکایانو هم تر ټولو مخلصین ملګری هماغه کمونستان وو. تاسې د کابل ادارې د خاد د ملي امنیت ریاستونه وګورئ په ټول هیواد کې یا به د شمال لنډ غرب کې واکمنان وي او یا به کمونستان وي. کمونستان او د شمال لنډ غرب دا د 19 کاله د ملت په وژلو تړلو نیولو زنداني کولو او وژلو لګیا دي. د دې قضیه ډیر ساده حل ده. امریکایان د دې خاورې نه ووځي او هغه خلک چې د امریکایانو دا 19 کاله د امریکایانو دپاره ملت وژلی دا د ملت یې تباه کړی ده، هغوی د نور د ملت د واکمنۍ خوبونه نه ویني. دا ساده حل ده، هیڅ دلته پیچلې موضوع نشته. او که چېرته خبره د ارزښتونو وي نو دا خبره ما مخکې په مقدمه کې هم وکوله چې دا جنگ د ارزښتونو جنگ ده. د ارزښتونو په جګړه کې څو پورې چې یو لوری په بشپړ ډول مات نشي تر هغې پورې جنگ نه ختمیږي. دا جنگ د سیکولریزم د الحاد او د اسلام جنگ ده. دا جنگ د کفر او د اسلام جنگ ده. دا جنگ الته ختمیږي چې یو لوری بشپړ ماتې وخوري. تاسې د جنگونو تاریخونه وګورئ، په نړۍ کې تاریخ تاسې وګورئ، کله هم چې جنگونه شوي دي هغه جنگونه چې هغه د عقیدې او د فکر جنگونه دي، هغه جنگونه الته پای ته رسیدلي دي چې تر څو کله چې هغه یو فکر په بشپړ ډول مات شوی ده. لاړ شئ په نړۍ کې وګورئ کله چې د مسلمانانو د کفارو سره جنگ پیښ شوی ده، جنگ هغه وخت پای ته رسیدلی دی چې یا کفارو په بشپړ ډول ماتې خوړلې ده مغلوبه شوي دي، او یا مسلمانانو په بشپړ ډول ماتې خوړلې ده او مغلوبه شوي دي او کفر هلته غالب شوی دی. تاسې لاړ شئ دغه سپین ته لاړ شئ، اسپانیې ته لاړ شئ، اسپانیې وګورئ دا یو اسلامي هیواد و، دلته د ډیر وخت راهیسې کشمکشونه و، د مسلمانانو د کفارو په منځ کې جنګونه و. دا جنگ کله پای ته ورسېدو؟ هغه وخت پای ته ورسېدو چې کله قسطنطنیه د موږ د لاسه ووته، مدرید اسپانیه د موږ د لاسه ووته، هلته مسلمانانو بشپړ ماتې وخوړه، مغلوبه شول، کفار غالبه شول، هغه هیواد د دوی خپل شو، هلته دوی اسلام ته بشپړ ماتې، مسلمانانو ته بشپړ ماتې ورکړه، هغه وخت کې جنگ ختم شو. دا تاریخ تاسې وګورئ. کله هم چې د کفر او د اسلام په منځ کې جنگ پیښ شوی، دا جنگ د صلیبیانو د سرو انګریزانو او د مسلمان ملت په منځ کې جنگ ده. دا جنگ به هلته پای مومي تر څو پورې چې یو لوری بشپړ ماتې وخوري، څو پورې چې یو لوری بشپړ ماتې ونه خوري تر هغې پورې دا جنگ نه ختمیږي. دا محترمه نه د پټي جنگ ده، نه د ځمکې جنگ ده، نه د کروندې جنگ ده، نه د پیسو جنگ ده، نه د یو شي جنگ نه ده. دا وروره د عقیدې جنگ ده، دا د فکر جنگ ده، دا د کفر اسلام جنگ ده، دا د الحاد سیکولریزم او د اسلام جنگ ده. دا جنگ هغه وخت پای مومي چې کله یو لوری په بشپړ ډول ماتې وخوري. قاری صاحب محترم خوشحاله اوسئ. الله دې خوشحاله دغه ورور دې کویټ کوټو که چې نوم د خدای پکې بیا څه نوم عجیبه لیکلی، مهرباني وکړه کوټې کوټې چې دې لیکلي دي نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مهرباني وکړه. تر ټولو لاول خو قاری صاحب ته او انجینیر صاحب ته او دا بل ابو مصعب ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلامه له قاری صاحب چې یو وړوکی سوال لرم، او سوال او بل خپلو چې مې ګیله ده لخاشه دا خپل مسلمانانو چې دا ځان چې مسلمان معرفي کوي. مهرباني وکړه، مهرباني ګیلې وکړئ، زر زر یې وکړم. صحیح ده. ښه قاری صاحب سوال خو مې دا ده چې مثال دا اوس فکري جګړه کې عام مسلمان ولس نو دا څومره برخه اخیستی سي او له مسؤلیته پې خلاصېدی سي؟ سوال خو دغه ده. او ګیله مې له خپلو چې دا ده چې قاری صاحب لکه تاسې مخکې وویل چې د کفر او د اسلام جګړه خو به همیشه روانه وي، هغه که فکري وي او که عسکري وي، خو مشکل دلته دغه ده چې د اسلام په نوم باندې ځان بولي او منافقین دي، دا همیشه د رښتونې ماران ثابت شوي دي. نو اوس مشکل دا ده چې موږ او تاسې ټول په ځواني کې نه پوهېږو، خو چې کله عمر تیر سي او په غیر اسلامي فکري هغه کې موږ لوی سو، دا موږ نسلونه اوس ټول په دغو کې لوی سوي دي. نو اوس 40 کاله بعد موږ هغسې عادات او فکر ټول بدل سي لکه په مصر او په ترکیه او په دا نورو ملکو کې. نو بیا اسلام او د کفر او د جمهوریت او د ډیموکراسي فرقونه را چې ورک سي. نو الله دې بس موږ ته هدایت وکړي. نو قاری صاحب دا سوال راته هغه که ډېره مننه. اول سوال زه پوه نه شم انجینر صاحب د څه وویل؟ اول سوال خو مهرباني وکړه بیا لنډ سوال وکړه، سوال دې ګډوډ کوم باندې اول سوال نه پوه نه شم. اول سوال دا چې و چې مطلب دا اوس فکري جګړه چې کومه ده
په دې کې دا موږ او تاسې مسلمان ولس دا موږ ځان درښیو موږ څومره برخه بس اخیستی پوه شوم څو محترمه کار کولی تاسې سو ګورئ مشوره د فکري جګړې او د عسکري جګړې په منځ کې یو لوی فرق دا ده چې په عسکري جګړه کې مقابل لوری هم عسکري وي نظامي وي مسلح وي وسله لري هغه که هر شی ده د روسانو په مقابل کې د موږ یو وخت پورې تبر او اوسپنې را سره وي د امریکایانو په مقابل کې امریکایان چې اول راغلي وو د دوی سره B-250 و او ماډرنه ټکنالوژي ورسره وه د موږ سره یو زوړ توپک او روسي ماین به را سره وو خو را سره خو وو وسله خو را سره وه د عسکري جګړې او د فکري جګړې فرق دا ده چې بیا په فکري جګړه کې مقابل لوری بشپړ تش لاس ده هغه په لاس کې هیڅ شی نه لري دا یې فرق ده دا فکري جګړه چې ده دې لاندې ولس ده ولس بیچاره هغه نه په دې خبر ده چې فکري جګړه څه ته وایي هغه نه په ارزښتونو خبر ده هغه نه د فکري جګړې په خطر خبر ده او نه د فکري جګړې څخه د ځان ژغورنې په اسباب او وسایلو خبر ده هغې په کور کې تلویزیون لګولی ده په تلویزیون کې د دري مورچل سریال چلان ده په تلویزیون کې د عشق ممنوع سریال چلان ده په تلویزیون کې دا نور سریالونه دي خو ما اوس نمونه مې ایر شوي دي تاسو کوئ دا به ټول د کتلي وي خو کتلي مې نه دي نو نمونه یې لږ راته معلوم دي انجینر صاحب یو دغه سریالونه چالان دي دا سریال چالان د په کور کې دا سړی ناست ده ورته ښه صوفي ده ښکلې ږیره لري جومات ته ځي لمونځ کوي او دس کوي روژه نیسي کوروالی هم روژه نیسي دوی ټولو په کور کې تلویزیون لګولی ده په تلویزیون کې سریال چالان ده په سریال کې یوه جینۍ ده په یوه هلک میانه ده یو هلک په جینۍ میان ده هغه سریال کې هغه هلک ورځي جینۍ ته اول د مینې ابتدا څنګه کوي سره نمبر څنګه ترې اخلي بیا کور ته څنګه ورځي بیا کور ته ور اوړي څنګه بیا په پای کې دا جلکۍ څنګه دی د ځان سره بیایي او په آخر څه کیږي دا یو 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 قصه ده روانه ده دغه سریال ته زم ناست یم زما ښځه هم ناسته ده زما لور هم ناسته ده زما خور هم ناسته ده زما مور هم ناسته ده زما واړه بچیان هم ورته ناست دي اوس زه په دې خبر یم چې دا ماته څه نقصان کوي نه دغه بیچاره ولس ده هلته د ما مقابل لوری چې دا هغه مسلکي روزل شوی جګړه مار ده هغه فلبرایټي ده هغه د فلبرایټ د پروګرام لاندې په یو امریکایي پانتون کې روزل شوی ده د کابل په امریکایي صحیح پانتون کې هغه روزل شوی ده هغې ته د فکري جګړې ټول وسایل او طریقې او طرزونه معلوم دي او دا د ما ولس بیچاره چې ده دا خو بازګر ده د پټي نه راغلو چرۍ او بیلچه او کولنګ یې کېښودل دلته ناست سریال ته ناست هغه په هېڅ نه ده خبر ولس هېڅ نشي کولی د ولس دپاره یوازینۍ یوه لار دا ده چې د دغه تلویزیونونو د فکري جګړې د ټولو وسایلو سره په بشپړ ډول بایکاټ وکوي او په کلي ډول یې پرېږدي دا یوازینی حل لاره ځکه دا ولس بې وسلې ده وسله نه لري او دا د فکري او عسکري جګړې په منځ کې فرق ده دا وسله نه لري هیڅ شی هم نه لري مقابل لوری مسلح ده منظم ده مسلکي ده روزل شوی ده طرق او اسباب ورته معلوم دي د جګړې هغه وخت کې چې کله موږ هم په هغه ډول لکه څنګه چې دوی په دې جګړې ته راوتلي دي په هماغه ډول موږ هم ووځو بیا په هغه وخت کې موږ د دوی مقابله کولی شو دوی سره تلویزیونونه دي چینلونه دي موږ د یو تلویزیوني چینل ولرو دوی لسګونه اف ام راډیوګانې لري لسګونه تلویزیوني چینلونه لري چاپي غیر چاپي رسنۍ لري فیسبوک میلیوني اکاونټونه لري ټویټر میلیوني اکاونټونه لري موږ چې صرف یوازې یو تلویزیوني چینل ولرو یو تلویزیون موږ یوازې په یوه تلویزیوني چینل د دوی مقابله کولی شو بفضل الله خو کله هغه وخت کې چې کله نظام ستا خپل شو د دغې فکري جګړې تر شا نظام ولاړ ده دولت ولاړ ده مسلح ځواکونه ولاړ دي خارجي اشغالګر ولاړ دي نو اولویت دا ده چې نظام تر ګوتو شي نظام په لاس کې واخیستل شي هغه وخت بیا د دې جګړه مارانو کنټرول ډیر اسان ده هغه وخت بیا دا جګړه ماران کنټرول لیدلی شي د دوی سره زور زیاتی هم موږ نه کوو دوی موږ ولو هم نه وژنو هم نه وهو ټکوو هم نه صرف د دوی سره موږ د ولس په وړاندې ژوندی مناظره کوو دغه
دغه د فکري جګړې روزل شوي جګړه ماران چې دي دوی خو تشلاسي ولس ته زړور دي. کله چې د دوی سره مسلح یو څوک مخ شي، زه یو مسلح څوک یم، زه د فکري جګړې د جګړه مارانو په مقابل کې مسلح یم، وسله په لاس کې لرم، فکر لرم، عقیده لرم، د دوی د تحریفاتو د دوی د ګمراهیو ځواب لرم، منطقي، معقول، په حوصله، په برداشت، په فکر. کله چې دوی د ما سره جګړې ته راووځي، بیا دوی دا جګړه د موږ نه نشي ګټلی. دوی خو اوس په دې جګړه کې بریالي ځکه دي چې په مقابل کې بیچاره بې وسلې ولس ده، بې دفاع ولس ده. انجینر صاحب مهرباني وکړئ. الله دې خوشحاله قاری صاحب محترم. شریعتیار صاحب مهرباني وکړه، موضوع باندې لنډ نظر د خیر سره ورکړه او که پښتنه لري مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انجینر صاحب محترم تاسو ته، قاری صاحب سعید خوستی ته او عبد الله حیدری او حسین خان ورور ته، ګل وزیر ته، ټول ته سلامونه. او پس له سلامه انجینر صاحب محترمه، دا ستاسو موضوع پر څه باندې روانه ده، مستقیم راغلی یم داخل سوی یم، موضوع ته مې نه ده کتلې. موضوع د اوسنۍ رسنیو باندې ده. د رسنۍ چې دي دا آزاد دي، خپلواکي دي، او که د یهودانو په اشارو چلیږي او د چا څوک یې تمویلوي. وګورئ، یو الله سبحانه وتعالى فرمای بسم الله الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الله سبحانه وتعالى فرمای چې حق راغله باطل بزي، باطل به د بین زی د منځ زی، هغه به منځوي کیږي، او باطل به تلونکي وي، خامخا به تلونکي وي او زی د بین زی. وګورئ زموږ او د دوی فرق څه شی ده؟ دوی د دلایلو په میدان کې تاسو همیشه فکر وکړئ، د دوی سره د دوی د خیاطانو هغه د دوی مبارزین چې ورته وایي، کله موږ وایو قال الله تبارک وتعالى، دوی وایي چې قال اشرف غنی بابا، موږ وایو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دوی وایي قال پرویز مشرف، موږ وایو قال امام ابو حنیفه رحمه الله، دوی یو بل ایسا یا سیایی هغه یو انګریز نوم واخی. همیشه وګوره دا درې کاله مبارزه چې روانه ده، که د قاری صاحب سعید خوستی ده، که نور ملګري دي، هغه چې علما دي، د قال الله د قال رسول نه دي تیر. او په دا درې کلونو کې دوی ته یو سړی ما په دوی کې والله العظیم که پیدا کړي چې دوی راغلي د یو ادنا طالب العلم سره دوی مباحثه کړی وسی او نه به هم مباحثه کولی سي. تاسو فکر وکړئ چې کله د قرآن نوم دوی ته اخی، دوی د قرآن نه بس بالا زی نور بحثونه سر راواخي، نور بحثونه سر راپورته کی، چې کله ته ورته وای دا قرآن خو د ټول امت د پاره دا قانون ده، دا د نبی علیه السلام په وخت باندې محدود نه ده، او نه نبی علیه السلام د خپل د نبوت او خپل د عمر پر اندازه پورې محدوده ده، بلکې نبی علیه السلام انی رسول الله الیکم جمیعا، دا جمیعا چې ده د ازله و هم د نبی علیه السلام د وخت نیولې تر دغه دمه پورې. او همدغه رقم قرآن چې ده دا مسلمانانو د پاره د قرآن کریم داسې یو قانون ده چې تر آخره چې دا دنیا ختمیږي، تر هغه څو چې دا قیامت راځي، نو دا قرآن باید د مسلمانانو قانون وي چې ځان ته څوک مسلمان ووایي. الله سبحانه وتعالی فرمایي فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. الله جل جلاله وای پند په قرآن باندې ورکه، او قرآن وای مسلمانانو ته نفع رسوي، او په قرآن باندې څوک چې د الله د عذاب نه بیریږي، د الله د قیامت د حول نه بیریږي، نو هغه به خامخا د دې قرآن نه پند اخلي. زه تعجب یم چې دا قاری صاحب سعید خوستی ده یا نور وړونه دي چې کله دوی ته په قرآن مناظره دوی ته دعوت ورکوي، دوی په قرآن کې وایي موږ خو معلومات نه لرو، چې کله د سنت په سنتو کې و په احادیثو کې دوی ته چیلنج ورکوي، کله چې په د فقهاو په اقوالو کې دوی ته چیلنج ورکوي. صحیح ده، زه به دا در سره منم چې نور
منحرفین لکه دواعش غوندي لکه دولت الخلافت چې ځان بولي هغه به هم د قرآن او د سنت ولولي. هغه وخت د دوی باطل معلومېدل کله چې د دوی په مقابل کې موسی راپورته سوی وای. اوس د دوی هم دغه رقم د دوی بطلان معلومیږي کله چې دلته مناظرې میدان ته د نورو اهل حق علماو سره د احناف علماو سره یا نور فقها چې دي د دوی د علماو سره د دوی په مقابل کې راځي. نو اوس دا د دوی رسنۍ چې دي دوی خپل اقرار دی چې شریعتیال صاحب خبر درکا ټولې که چې دا مخالفینو ته وخت ورکو قاری صاحب په کار وخت کې چارج کم وي. صحیح. اوس نو وګوره د رسنیو په باره کې تا خبره وکړه. دا د رسنیو موضوع چې ده تاسو فکر وکړئ دا څو وخت مخکې د دوی یو غټ په حساب هغه دغه و چې کتاب یې نوشته کې چې طالبانو هم په نظامي ډګر کې هم په تبلیغاتي ډګر کې باوجود چې دا ټوله تبلیغات زموږ څخه میډیا زموږ څخه نیولې دي رسنۍ زموږ څخه نیولې دي او دوی ولې چې دوی برلاسه دي کتاب یې ولیکله کتاب پر دغه موضوع باندې ولیکل چې ډېر جنجالونه پر دې مسلې باندې راپورته سو. قاري صاحب ته به دا معلومات وي تر ما بهتره به معلومات لري. وین ډیر جنجالونه پر دغه باندې پورته. اوس هم لکه قاری صاحب چې وویله که موږ دا رسنۍ بالکل دا مستقل نه دي والله العظیم که مستقل دي. زه اخري یوه خبره کوم دلته دا زموږ په منطقې کې ټانګ اور اخیستی او دا زموږ دا بعضې ملګري دا ټانګ ته دغه کړی دی او څه چې سپاره په هغه کې امریکایان او ټول مردار سو د الله په توفیق سره. باور په الله جل جلاله وکړي قسم په ذات د الله اخمه چې وخت چې هلته په رسنۍ کې وویله ول یوه ښځه یو ماشوم په شهادت رسېدلي نور دا ټانګ ته ول کومه ټانګ ول یو څه لږ مشکل دا تخنیکي مشکل پیدا کړی نور هیڅ مشکل نه دی ورته پیښ شوی. یعنې داسې یو دروغ ویل داسې یو ښکاره دروغ ویل هغه هم 3 ورځې دننه په ښار کې نږدې وه ښار ته یعنې دننه ښار کې نه تقریبا 15 کیلومتره 3 کیلومتره د ښار نه لرې همدلته سوځېدل 3 ورځې دا دودونه پورته کېدل چې پس له 3 ورځو بیا راله دا ټانګ یې راکش کړه امریکایانو یوړه. یعنې تاسو فکر وکړئ د ځان سره د دوی دروغ د دوی هغه بندګي غلامي په ښکاره ډول معلوم دي. خو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق د هدایت په نصیب کړي توفیق د قرآن او موږ ته دې دا توفیق راکړي چې پر قرآن یا پر حدیثو باندې چې کوم ارشادات زموږ الله زموږ پیغمبر زموږ فقهاو کړي د پر هغه باندې ولاړ سو. نو وخت مو نه نیسمه نو زه نور ته وخت ورکړه زه که د نورو مزاحم نه یم خو ودیسم او که یمه نو بیا مې دغه کښته الله دې خوشحاله بس لږ انتظار وکړو به ګورو که چېرته نفر زیات شو به مغاسات ګورو انشاءالله. شریعتیال صاحب الله دې اجر درکړي ژوندی دې وي دی دې انجینر صاحب را سره وي او بالکل دی مه کته کوه که کله کوم چا سوال درلود دی به ځواب ووایي. مهرباني دا ورورو مهرباني وکړه مایک د خلاص کا عبدالله. سلامونه او نیکې هیلې انجینر صاحب تاسو ته قاري سعید خوستی صاحب ته او ډاکټر حاتم مختیار نیازی صاحب ته او د لایب ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما سوال له قاري صاحب خوستی څخه ده. سوال دا د قاري صاحب خوستی دلته اکثر د موږ ځوانان چې کوم کتاب کتی ده هغه کتاب ده د افغانستان د جهاد داستانه. نو دغه د افغانستان د جهاد داستان دی باندې یو څه وخت مخکې هم تاسو د مبین صاحب په لایب کې څه خبرې کړې وې خو دلته زه دوی ته په دې سره معقول جوابونه نسم ورکولی. نو که دې په باره کې تاسو ماته لږ معلومات راکړئ دا پوښتنه مې تاسو نه ځکه وکړئ د دې په باره کې تاسو ته څه معلومات شته ده. نو دا روایت کړی کرنل امام او د دې چې کوم رایټر ده هغه احمد رضوان تارړ ده او ترانسلیټر علي یوسفزی ده پښتو ته چې چا ترانسلیټ کړی ده هغه علي یوسفزی ده. نو دغه په باره کې که تاسو عبدالله حیدري صاحب دا کتاب چې اول وخت د ارګ د جګړه مارانو فکري جګړه مارانو له لورې راوویستل شو په هغه وخت کې هم موږ اگر چې موږ په لاس کې دومره وسایل نه لرو خو هغه زموږ چې په لاس کې درلودل په هغه وخت کې هم موږ دا خبره وکوله چې اول خو احمد رضوان تارړ چې دا دغه سړی مجهول دا موږ دوی ته چیلنج ورکړو چې د سړي هویت تاسې موږ ته راڅرګند کړئ عکس یې راته وښیئ و ویډیو یې راته وښیئ فیسبوک آی ډي به لري ټویټر به لري موبایل نمبر به لري یو ځای د سکونت او د اوسېدو به معلوم وي چې تاسو دغه سړی څوک ده
او بیا زما په فکر دا کتاب چې تصحیح کړی او ژباړلی نثار احمد احمدي په نوم یو کس د فکر کوم زما په فکر او د کرنل امام روایت یې کړی دا د کرنل امام په خپله کورنۍ دا خبره رد کړې ده هغوی وایي چې داسې شی د دوی پورې افترا ده دا دروغ دی حقیقت نه لري دا محترمه موږ په هغه وخت کې دوی ته چیلنج ورکړی و چې احمد ریدان تارړ موږ ته تاسې را پیدا کړئ دا څوک ده چا دا کتاب دا روایت دا لیکلی چې دا کتاب چا لیکلی ده دغه سړی موږ ته را پیدا کوي اوس هم د دې لایف نه زه دوی ته چیلنج ورکوم احمد رضوان تارړ دې را پیدا کړي دا څوک ده دا کتاب چې چا لیکلی دا سړی دې موږ ته را پیدا کړي د دې هویت دې څرګند کړي دنیا ته چې دا سړی څوک ده نوم به لري د پلار نوم به لري د اوسېدو ځای به لري اکاونټ به لري موبایل نمبر به لري د هغه سره به خبرې کېدلی شي را دې ولي چې زه احمد رضوان تارړ یم دا کتاب ما لیکلی ده د پلاني ځای اوسېدونکی یم دا مې هویت ده دا محترمه دا 19 کاله د فکري جګړې طرز همداسې ده د دې نوعه همداسې ده په دې 19 کلونو کې دغه د فکري جګړې جګړه مارانو په یوه شي هم صرفه ونه کوله جعلي ناولونه جوړول جعلي ویډیوګانې جوړول جعلي فلمونه جوړول عکسونه فوټوشاپ کول ویډیوګانې فوټوشاپ کول په دروغه دغه ډول کتابونه لیکل بیا یو چاته منسوبول دا مطلق دروغ دي خرافات دي په دغه شیانو د کمونستانو او د ملحدانو غوښتل چې آیا نجیب پیژنئ د دې کتاب هغه وکوي یو بدیل وړاندې کی او په داسې حال کې چې آیا نجیب پیژنئ کتاب په خپله د نجیب ورور لیکلی ده د نجیب د خپل ورور اعترافات دي د هغې د ورور خپل لیکل شوی کتاب ده او د هغې په لیکلو د په خپله اعتراف کړی ده چې دا کتاب ما لیکلی ده او د خپلې کورنۍ ژوند په اړه لیکلی ده د کور د زندګۍ په اړه لیکلی ده د اسلامي امارت په مشرانو پسې چې کوم کتاب دوی منسوبوي هغه کرنل امام او بیا احمد رضوان تارړ چې هیڅ یو هویت معلوم نه ده تشخص معلوم نه ده نو دا محترمه د دې جګړې طرز ده دا فکري جګړه همدا ډول 19 کاله دوی وکوله خو ما مخکې وویل چې د دوی دا جګړه په دې تیر وخت کې کامیابه په دې وه چې د دوی د جګړې په مقابل کې بیچاره ولس و بې دفاع ولس و که چېرته په هغه ډول چې د دوی سره د جګړې وسایل دي د موږ سره هم راسره وای دوی بیا دا ولس دومره نشو ګمراه کولی دا ولس دومره نشو بېلارې کولی خو دوی دا ولس بېلارې ځکه کړو چې ولس بې دفاع ده اوس که چېرته موږ دغه چیلنج د موږ دا چیلنج ټول هغه ولس چې دا کتاب ورته رسېدلی ده دغه چیلنج واوري د ځان سره فکر وکوي نو خو خپله هغه پوهېږي چې دا د دغه جګړه مارانو یو جعل ده یو تصویر ده دوکه ده او غدر ده خو دا چې نه ورته رسېږي طبیعي خبره ده چې هغوی ګمراه شوي دي په دې ډول دروغو ناولونو سره الله دې خوشحاله قاری صاحب محترم ډېره مهرباني حسین شاه صاحب مهرباني وکړه ما کې خاص کړو که څه پوښتنه لري قاری صاحب نه او نو ډاکټر سلامونه نیکی له الله دې وکړي چې تاسې جوړ روغ او د سټوډیو لیدونکي او لیدونکي ټوله جوړ روغ الله دې زموږ په وطن کې امن راولي زما پوښتنه دغه وه د رسنۍ په باره کې د سید خوستي څخه ما دا ویلم مال چې موږ خو عوام یو او په راتیو مسافر یو په نورو ملکو کې نو زموږ دا وایي چې نه رسنۍ خپلواکي دي نه موږ خپلواکي یو زما دا پوښتنه وه نو په دا باره کې که سید خوستي یو د دې سوال جواب راکړي د دې بعد یو بل سوال دی په ډېره بخښنه سره او د سریال لو په باره کې خود داسې حلوال راکړی نو په دغه باره کې حسین شاه صاحب محترم دا خو د سوال نه دی دا خو دعوه ده دا وویل چې موږ خپلواک نه یو نو دا خو ته دعوه کوې که د ځان په اړه یې کوې نو زه څه ویلی نه شم چې ته خپلواک نه یې که د موږ په اړه یې کوې نو د موږ په اړه خو ستا دعوه صحیح نه ده الحمدلله موږ خپلواک یو او تاریخ ثابته کړې ده او تاریخ به ثابته کړي الحمدلله موږ خپلواک یو او دا 19 کاله مبارزه مو د خپلواکۍ دپاره یو ښه ثبوت ده پښتنه وکړه مجهوله وه چې خپلواک نه یو څوک پته نه لګېږي ښه دا بل نور انجینر صاحب محترم ډاکټر صاحب هم راغلی ده او مولوي احسان الله شریعتیار صاحب هم را سره ده په سټوډیو کې که ماته اجازه راکړئ ډېره به ښه وي
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قاری صاحب بیا ځې او ډاکټر صاحب زه به لاړ شم. ما کوه قاری صاحب زه خدای تا سره به زما ډېر یو غټ جنګ راسي په دې ورځو. جنجال به نه کوو انشاءالله. زه د دې نه وروسته انشاءالله چې کوشش به کوم چې یوه ګنټه حاضر شم، 1 ساعت 1.5 ساعت حاضر شم انشاءالله. بری سے محترم اللہ دے خوشحال مرا، اللہ دے اجر در کے، اللہ دے خپل دربار کې قبول کړي. ډیره مهرباني تمرا وخت منقرار کو ژوندی اوسې قاری صاحب، الله دې خوشحاله په دنیا او آخرت کې لره. الله دې دا ستاسو زحمات، دا ستاسو تلاش او مجاهده دې الله قبول کړي. خو افسوس سل افسوس دا دی چې د دوی یو عالم نه پیدا کیږي او چې بیا عالم پیدا سي هغه تحت اللفظي معنا هم نسی ویلی. نو موږ پر دغه باندې افسوس کوو چې موږ دا 3 کاله دا واقعیت دی. مولوي صاحب دا خو په دې تیرو ډېره موده کې چې موږ څومره لایفونه کړي دي، دوی په د ملا په نوم چې کوم کس راغلی ده نو یا یې موږ ته په لایف کې ژړلي دي، داسې ملایان موږ سره مخ شوي دي چې هغې په ژړا شروع کړې ده. نو موږ ورته ویل چې ورور دا خو د بحث ځای ده، دا خو د ژړا ځای نه ده. داسې خلک را سره مخ شوي دي چې د حدیث لفظ یې سم نه شو ویلی. داسې را سره مخ شوي دي چې هغې د آیات شان نزول نه وزده. داسې را سره مخ شوي دي چې هغې د آیات معنا د ګوګل څخه زده کوله. نو الله دې رحم وکړي. دا واقعیت دی. آمین. نو دا ښه خبر دی چې هغوی داسې عالمان نه لري چې موږ ته مقابلې ته راسي او موږ سره خبرې وکړي. دا خو الحمدلله د شکر ځای ده او ډېره ښه خبره ده. او دوی کې بیچارهګانو کې بعضې مشکل دا دی چې ورته وایي شاه نزول دی سوچ کوي چې دا شاه ډوله او شاه رسول که څوک وه، دا شاه نزول ته دوی شاه ډوله او شاه رسول وایي. بالکل کوم ځای راوست دا خو نوی غوندې شی ورته ښکاري. صحیح ده. په الله مسپارم ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، ټولو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله.